هلکه د چا پکې مور او پلار جمدي دي یا دواړه یا یو دا سوچت کې د چا جمدي وي ټول وایي الحمدلله نو نن نه پس به داسې کوئ چې مور او پلار له ماسخوتن په اوږو او په دې خپو یو څو لاسونه ږدئ چاپي به وله کوئ کوئ به که خیر نو مور به راته وایي او پلار په بچو خو یې خفه کېږي چې مه کوه خو تاسو به نه که تاسو وایئ چې موږ د استاد جي نه اورېدلي دي په دې به د مور او پلار او ستاسو تعلق هم جوړي ښځه له خوا هم تاسو کوئ که ښځو له کوي ډېر کوي خو څوکل نه وایي ښځو له کوي ما ته په خپله ما یو شاګرد و مې لکه ته نه کوې ښځې له زوی مولوي صاحب وایي بس نه مې رښتیا وایه یاره وایي چې اوس غریبه ټوله صوباړې وایي او ټوله ورځ هغه جامې ووینځي او اوړه غږي او منډې ترړې وایي چې ماسخوتن راشم نو خامخا په دې خپو وله یو دوه لاسونه ږدمه ای مې بې غیرته بې غیرته تا له به زور کوي که ته به وله زور کوې نه وایي ستړی شوي نه ما له کار نه کړی ماشتره نوی هلکان چې څومره دي خفه کېږي ما دا ټول په دې غم اخته دي خو ال څوک نه وایي خیر دی ښه خبره ده بده نه ده کومه وله زور خو مور له پلار له به لازما چاپي کوي په دې خپو او په اوږو به ونه لاس ږدی کوئ به انشاءالله که نه ټولو انشاءالله دعا به ورته غواړئ چې مورې دعا راته قسم دې د مور او پلار دعاګانې هم قبلېږي او خیری هم ګورې قبلېږي دا قانون دی مور چې راته دعا وکړي د عبدالرحمن سدیس نه دی دا لوی نن سبا چې د حرم شریف امام دی د بیت الله شریف نو دی د تاریخ راځي چې زره کوټ هم ډېر روان و نو یو ځل مې مور وړه غږله او کټوۍ باندې کړې وه نو ما شګې را واخېستې نمې مې ورته وړو کې واچولې نمې مې په کټوۍ کې واچولې نو چې شګې دې واچولې کټوۍ کې کټوۍ تباه شو یو څوک نه شي خوړی او چې وړو کې دې مو واچولې بیا څوک چېرته خوري وی مور مې ډېره زیاته غوسه شوه خو خیری راته ونه کړه وی عبدالرحمانه ډېر روانې خو الله پاک دې د حرم امام کا وګوره خدای د حرم امام کا نو د مور دعا هم قبلېږي د مور خیر هم قبلېږي زموږ په کلي کې یو هلک و مور به یې واله مور به یې غریبه منکره راله داسې به یې وواله زخمي زخمي به واجده نو بیا هغه زوی یې ناجوړه شو نو ما ته چا ویل تپوس ته یې لاړ شه ما یې د دې سپېره تپوس زه نه کوم دا خو ظالم دی دا خو مور یې وهلې ده مور به یې ورټکوله نو ما ته یو مقتدي وي نه که نه وی تپوس ته تماشه خو یې وکړه که نه مې څه چل دی د مور او پلار قدر به کوئ او احترام و عزت به کوئ خو د مور او پلار قدر او احترام عزت به څوک کوي هغه څوک به ورکوي چې د قرآن او دین نه خو خبرې کوي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه نو یو سړی راغی حضرت عمر صاحب پې شکایت وکړ وی زوی ووالم هغه اډرویس ښه ده عمر زمانه د عدل انصاف او زوی به لږې شو پلار به وایي ورشه پله د زوی راوله زوی یې والا راوست چې راوست هغه دا تکې تورې خپې او تور مخ او تور لاسونه نیولي او خیرن خچن او یو غټ کوتک ورسره لاس کې حضرت عمر صاحب ورته وایي دا دې زوی دی وی یو څه دوواله سره یې وینې کړی هغه ته یې وایي ستا څه نوم دی وی زما نوم جعل دی جعل جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي ګونګټ خو پېژنئ که نه تور غوندې شوي دې سوټو نه فوټبال جوړ کړی پس پې مړه غرې ورکوي نو هغه پلار ته یې مخ ور واړو وي دا نوم دله چې ایښی دی وي دا مې دی بابا رانه ایښی دی نو پلار ته یې مخ ور واړو د خدای نیکبخته تا دې زوی له جعل نوم ایښی دی تا سره ښکلي نوم چېرته نو جعل ښکلي نوم به ایږدی په نومونو کې ښایسته نوم حضور پاک فرمایي عبدالله و عبدالرحمن دی یا د صحابو نومونه کې دی یا د پیغمبرانو نومونه کې دی نو تا ایله بله جعل نو نو هغه سړی ورته وایي وی دا زما یو وینځه وه زما خوښه وه نو ما پې نکاح وتړله نو دا شی ته پیدا شو نو چې څنګه دیو نو هغسې نوم مې وله کېښود عربو به د انسان شکل ته کتل نو هغسې نوم به یې ښوده که یو انسان به ښکلی و نو ابیض نوم به یې کېښود
جنۍ به ښکلې وه نو بیضا نوم به یې وله کېښود که یو انسان به لږ تور و نو اسود نوم به یې کېښود ښځه به توره وه نو سودا نوم به یې وله کېښود دا نومونه به هغې ښودل نو ما وله دا نوم کېښود نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هلک ته ویل لکه دا مخ لاس دې تک تور نیولی دی خیرن خچن ته اودس نه کې وی صاحب اودس څه ته وایي وی دې خو اودس نه پېژنې وی مونځ وی زه خو مونځ نه پېژنم نو پلار ته یې وله مخ راواړوي غلطي ټوله ستا ده تا دې دوی ته اودس او مونځ نه دی ښولی وی سرمن دی وباسم پورې که اول دا مسله حل کوم چې دا دته ولې والې وی ما ته خو یې نه مونځ کړی نو اودس زه خو په دې نه پوهېږم وی دقه کوتک یې راکړی دی او خره یې راکړي دي چې ځنګل ته دا خر بوځه او دا سره وه او کار پې کوه نو سار په دې خرو مزدوري کوم کار پې کوم بیا ځنګل ته بوځم سره وم ماسخوتن یې راولم دقه کوتک یې راکړی دی او خرې راکړي دي نور خو یې ما ته څه نه دي ښولی وی دې پلار مې راته وی دا پلار دې ولې والې دی وی صاحب ما خو نه دی والې وی هغه سر وینه دا صاحب وی دا خو داسې چل دی وی دې پلار ما ته وی چې دا خره سره وه او کار پې کوه او که کله یې دا خره یو بل سره په جنګ شي نو دا خره په یو بل جکونه لګوي زه یو کال تللی وم دی مدین ته هلته مې شپه وه د سیند په غاړه نو سار چې مې لمونځ وکړه نو داسې چهل قدمي مې کوله ګرځېدم نو هلکانو خره جنګوله وی د خرو جنګ مې په لومبي ځل ولیده بیا خو مې خلاص کړل هغوی اوهو دا د چرګانو د سپو به دې هیر شي یو بل باندې په دې غوږونو چکونه لګول او یو بل ته به یې شا کړه چې غرض به شي دا دواړه خپې به یې ولې دې خېټې له راوبرولې بیا مې خلاص کړل شي دا جنګول ګورې ګناه ده ښه رسول الله مبارک نهى رسول الله صلی الله عن تحریش البهائم څاروي چرګان مړزان چرګان او دا بل خلک څه جنګي سپي دا به نه جنګوي دا ډېر سخت ظلم او ډېر سخته ګناه ده یو زمانه کې د دې ډېر زیات رواج اوس خو پته نه لګي ما یو ځل په چهارشنبې میله په هغه وخت کې دغه ته سر لګېده د نوخار روډ باندې به وه نوخار روډ باندې به چهارشنبې میله لګېده نسبت اډې سره نو هلته مې قربانۍ له څاروی اخېسته ملګري را سره تللي وو ما څادر والې او تسبیح را سره لاس کې وې د څادر کې داسې دننه هغه مې اړولې یو هلک ما له راغی وایي جنګې مې څه مازغرې خراب هغه ویږي د سره مړز دی په لاس کې اما تسبیح اړول نو ما زر هغه څادر لرې کړه مې را دې خواشه چې هغه تسبیح ولید منډه یې کړه یعنې دومره دا چرګان دا څیزونه به خلکو جنګول دا سخت جرم او ګناه زه دې ویسا کې وم دا ته حقیقت پې ویسا کې پاټک کې مې یو کال هلته یو مدرسه کې درس و هغوی به چرګان جنګول هغوی وله د تانبې نوکونه یې ښودي د تانبې نوکونه چرګانو اما په خپله لیدلي او په لکونه روپۍ به پې اخېستې اوهو بیا دا خو لوی ظلم کوي ظالمانو زیاتې کوي حضور پاک ګوره په حیواناتو هم رحم به کوې په انسان به هم رحم کوې دې نه منع شوې نو دې پلار راته وایي چې دا خره دې کله په جګړه شي نو په یو بل چکونه لګوي نو دا کوتک به اوچتی و دې منده به یې وله رابری نو دوی به یو بل پرېږدي نو زما خره چې یو بل سره په جګړه شي نو دا کوتک اوچت کړم دې منده یې وله راوبرم نو خره یو بل پرېږدي وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبې مې یو بل سره په جګړو د یو بل ګریوانونه یې نیولي مې بابا پرېږده مور مې ده نه یې پرېښوده مور یې پرېږده پلار مې دی نه یې پرېږدم نو ما هغه چل وکړه کوتک مې اوچت کړ چې د منده به راوبرم چې دواړه یو بل پرېږدي خو د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر ما خو په قصد نه دی والي ما خو خلاصې کړم خلاصې مې کړم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سوی پلار ته غصه شو وی غلطۍ ټول ستا دی که تا دا بچې مونږ له راوستی وې مسجد نبوي ته دې صفې ته ما به ورته یو دوه درې ایتونه ښولي وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله په دې ایتونو کې سوی الله وی زما د حق نه پس دویم نمبر حق په بندګانو کې د مور او د پلار دی
مور او پلار سره به ښه سلوک کې خبره به منې قدر به کې عزت به کې او که دا مور او پلار دواړه یا یو کس پکې بوډاګان شو اوف به ورته نه وی اوف 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 به هم نه وی اوږه به ورته ټیټه وړې د الله نه به سوال کوې چې یا الله زما دا مور او پلارو او زه یو وخت ماشوم هم په مې رحم کړی دی خدای ته پرې رحم وکړه نو که دا دې راوړی او ما ورته دا آیت ښولی وي نو نن به ستا هم قدر کو د مور به هم قدر کوم لیکن تا دوی ته دین نه دی ښولی شریعت او اسلام دی ورته نه دی ښولی نو په ته د خر ګمان وکړو په مور یې د خري ګمان وکړه چې خر او خره خلاصو منده به له کوتک رابری نو تاسو نه هم دې منده کوتک رابرولی نو زما وروڼو بنیاد دا دی د دې خلکو ته ویم خو زمونږ څوک مني نه زه هم دا خلک مهرباني وکړي په دې خپلو بچو حفظ وکړي حافظان یې جوړ کړي علم وکړي عالمان یې جوړ کړي دعوت و تبلیغ سره یې وتړی تبلیغ سره یو ځای کې شامل کې چې دی دیندار شي نو ستا بچي به شي ستا قدر او عزت به کوي د مور